شفاعت چې دی یا سفارش دا د الله سبحانه وتعالى ملکیت او د هغې په اختیار کې دی او د الله سبحانه وتعالى د اجازت نه بغیر هیڅوک هم چا دپاره شفاعت او یا سفارش نشي کولی د قیامت په ورځ باندې. الله سبحانه وتعالى فرمایي ولا يشفعون الا لمن ارتضى، دیو به سفارش نشي کولی مگر هغه څوک چې الله سبحانه وتعالى د هغې په سفارش باندې راضي وي. او الله سبحانه وتعالى د هغه چا نه راضي کیږي څوک چې د هغه د پیغمبر تابعداري کوي، هغه دین چې هغه را لېږلی دی هغه په خپل ژوند کې عملي کوي او هغې ته غاړه ږدي. نو موږ د الله سبحانه وتعالى نه سفارش غواړو. که چېرته موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سفارش غواړو د قیامت په ورځ باندې، نو څنګه به وایو ای ربه موږ ته ستا د پیغمبر ستا د نبي سفارش او شفاعت را نصیب کا. نو په دې الفاظو به موږ شفاعت چې دی هغه د الله سبحانه وتعالى نه غواړو، ځکه دا د هغه په ملکیت کې دی او د هغه په اختیار کې دی. داسې الفاظ استعمالول دا صحیح نه دي چې انسان وایي اے نبی اے پیغمبره زما شفاعت وکړه، ځکه په قرآن او سنت کې او د صحابه کرامو په عمل کې او د مسلمانانو چې کوم عمل دی په هغې کې داسې کوم مثال نه دی موجود چې هغې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ډایرکټ شفاعت طلب کړی، بلکې مسلمان به پکار دی د مسلمان به دا عقیده وي چې شفاعت دا د الله سبحانه وتعالى په ملکیت کې دی او د هغې په اختیار کې دی. نو موږ به چې دی شفاعت دا د چا نه غواړو؟ د الله سبحانه وتعالى نه. او مسلمان به چې دی بیزاري اعلانوي د هر قسم واسطونه چې هغه غیر شرعي وي. لکه ډېر خلک چې دی هغه د الله سبحانه وتعالى په وحدانیت باندې یقین لري چې الله مالک دی، خالق دی، رازق دی، ژوندي کول کوي، مړه کول کوي، دا خبره هغوی مني، په دې باندې د هغوی ایمان دی، خو سره د دې نه الله سبحانه وتعالى سره په عبادت کې شریک جوړوي. الله سبحانه وتعالى د خلق مبارک فرمایي ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون من دون الله او دی بندگی کوي غیر د الله نه، ما سوا د الله نه، د هر هغه چیز ما لا يضرهم ولا ينفعهم چې نه هغه دیو ته څه ضرر رسولی شي او نه ته نفع او فایده ورکولی شي. ويقولون وایي دغه خلک هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دا چې دی د الله سبحانه وتعالى په دربار کې زموږ دپاره سفارشتیان دي، زموږ به سفارش کوي. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالى د دیو نه حکایت کوي. د مکې مشرکانو هم دا عقیده وه چې موږ د دې بوتانو عبادت چې کوو، د دیو تعظیم کوو او دیو دپاره چې دی منښتې منو، نذرانې ورکوو، دا صرف دې دپاره چې موږ په دې سره الله ته نږدې شو، چې کوم خیرونه دي هغه د دې په واسطه موږ ته راورسېږي او چې په موږ باندې کوم تکلیفونه په دنیا کې راځي هغې نه چې دی موږ دا بچ موږ ځکه د دې بوتانو عبادت کوو، دې ته سجدې کوو، تعظیم یې کوو. نو دوی فرمایي د دوی نه حکایت کوي ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا، موږ د دې عبادت نه کوو د دې بوتانو الا ليقربونا مگر دې لپاره چې دیو د دې په واسطه موږ الله ته نږدې شو. نو اوس هم که موږ چېرته وګورو د قبر پرستو هم دا عقیده ده، هغه چې د قبر تعظیم کوي، د مزاراتو تعظیم کوي او هلته طوافونه کوي او سجدې کوي، هغې هم دقه نظر دی چې دا د الله اولیا دي، الله ته نږدې خلک دي، نو چې موږ د دې عبادت کوو، موږ چې د دې تعظیم او لویوالی کوو، د دې لپاره چې موږ په دې سره الله ته نږدې شو. او دا به هو شرک دی، دا شرکي عقیده ده.
دا د مکه مشرکانو عقیده چې الله سبحانه وتعالى دا غيو عبادتونه او دا غيو دلائل چې کوم ویل د خپل عبادت لپاره د بوتانو هغه مونږ ته نقل کړی دي. دا رنګ ډیر خلک چې هغه تاسو ګورئ او دا د مشرکانو یو دلیل دا هغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تویل تاسو د یو رب بندگی وکړي. دا غرب چې تاسو پیدا کړی د ازمکه اسمانونه پیدا کړی دا ټول کائنات پیدا کړی صرف دغه عبادت وکړي صرف هغه راو بلې په سختۍ کې او په اسانتیا کې نو هغه به څه ویل په جواب کې هغه به دا دلیل پیش کوو بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون من چې خپل پلرونه او خپل مخکنی خلق هغه په دې لار باندې مندلي دي هغه هم د بتانو عبادت کوي وإنا على آثارهم مهتدون او خامخا دا غيو پس تګ او دا غيو قدمونو پس قدمونه خودل دا چې د هدایت دی او دا لار مندون کې دا لار ده نو هغه به دا جذبون نکونو دا دومره کړونه چې د عبادت کړي لري واستوي موږ ته نوې خبرې کې چې دی الله عبادت وکړي نه چې موږ خپل پلرونه او نکونه په کوم عبادت باندې مندلو نو ما نشان عبادت کوو اوس نوې خبرې ستا نه منو اوس هم چې بعض خلک چې هغه ته چې هر دا د الله سبحانه وتعالى وینا ده او دا د رسول عمل دی دا وینا نه دا نوې قصې دي او موږ چې کوم لرونو زمونږ نکونو څه کول نو موږ هغه کوو د عاقل انسان چې هغه دا کار نه وکړي چې یو عاقل پوه شي چې زه په کمالار روانه ما دا غلط ده او صحیح لارو د سوغوخي نو هغه بدانه و چې زه دومره کارونه په تلې ما اوسم بزم نه هغه به چې نه کما خلار چې دا خو دلې شي هغه لار باندې بزي او کما غلطه چې واغلو پری دي دا د سالم عقل او د فطرت چې امدار تسلیمي چې کله عقل چې هغه سالم او روح او فطرت چې هغه روح وي الله سبحانه وتعالى د خلق مثال ذکر کوي چې دا څنګه خلق دي انهم الا كالانعام دي چې په شان د څارو دي بل هم اضل سبيلا بلکې دوی چې دي د لارې په لحاظ زیات گمراه دي د څارونم څاري چې په لار نه چې خپل لار پیژني بیا وراده سدي چې دا غوښنه بتر دي کچرتا دی خپل عقل استعمال کړي الله سبحانه وتعالى چې دوی ته کوم صلاحیتونه ورکړي چې هغه عقل دی فطرت دی سالم فطرت شعور دی نو دوی به الله سبحانه وتعالى کوم آیاتونه دي او کوم نخي دي دا غي تحقیق به پیژندل وي او هغه به پیژندل او هدایت لار چې هغه به پیدا کړي وي خو دوی چې د هدایت لار مونږ نه کړه او وجه دا و چې دی خپل عقل استعمالو او دی ویل چې موږ پلرونه په کومه لار تللی دي نو موږ هم په هغه لار باندې سو نو د ټولې مسلې خلاصه دا ده چې شفاعت او سفارش چې دا د الله سبحانه وتعالى په اختیار کې ده زموږ هم دا عقیده او د الله سبحانه وتعالى د اجازت نه بغیر هیڅ څوک د چا سفارش نشي کولای کاغه نبی دې ک ولی دې ک قاری دې ک عالم دې د الله د مرزي نه خلاف هیڅ څوک بچا سفارش نشي کولای نو کچرته ته په دې وجه باندې یو چا تعظیم کې او د عبادت کې او هغه چې په سختۍ کې په اسانتیا کې رابلی د غیر بار قرباني ورکې او نذرونه ورکې چې دا بس ما سفارش وکړي قیامت پر ورځ باندې ستا سفارش دا نشي کولای دا ټول کارونه چې د غیر لپاره کې دا عبادت دی او عبادت صرف او صرف دی والله لپاره کې